سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم امان الله احمد زه ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. دا نوی درس بیا هم تاسو ته د پنو په باره کې ده او آخري درس ده. نو خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شوی دا درسونه. همداسې قدم په قدم ښکته به لاړ شو، تاسو ته به نور معلومات هم درکړم. لکه پخوا په شانتې تاسو ته د دانژې le panneau d'interdiction، le panneau d'obligation او له پنو د اندیکاسیون دا ټول معلومات تاسو ته درکړل شوی دی. زموږ په چینل کې درسونه پراته دي، تاسو کولی شئ چې ویې لولئ. اوس به تاسو ته دا لوکالیزاسیون او دایرکسیون دا دواړه پنو به تاسو ته درس درکوم او سره د سرویس یعنی سرویس. نو سرویس هغه پنو دي چې هغه تاسو ته دا ښکاره کوي چې تاسو ته څه خدمات په کوم ځایو کې برابریږي. د دې سره سره همداسې ښکته به لاړ شو، دا ټول صفحه به زه تاسو ته لږ لږ معرفي کوم. بیا هم تاسو کولی شئ چې زموږ چینل ته لاړ شئ او دا لوحې ولولئ. د هغې پسې دوهم درس دا ده چې انتردکسیون ده، منع کول ده. دا درس هم زموږ په چینل کې شته، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. ورپسې ابلیګاسیون ده، مطلب دا ده چې دا ستاسو مجبوریت ښیي. تاسو مجبور یاستئ چې په هر ځای کې هر څه کوئ، د دې قوانینو نه سرغړونه ونه کوئ. د هغې نه وروسته اندیکاسیون ده چې تاسو ته نښې ښیي یا تاسو ته رهنمایي کوي. دا هم زموږ په چینل کې دا درس موجود ده، تاسو کولی شئ چې ښه په شوق سره یې ولولئ او ځان په هر څه پوه کړئ. دا زیاتره تاسو ته معلومات د پارکینګ، د خلکو تګ راتګ او داسې نورو شیانو باره کې درکوي. د هغې نه وروسته نننی درس چې ده هغه سرویس یعنې سرویسز. دا سرویسز یا خدماتونه کوم خدماتونو ته دلته به موږ سره یو ځای ولولو او ځان به پرې پوه کړو. راځئ چې دا تصویر لږ څه غټ کړو او یو د بل پسې به شروع ورته وکړو. ها ملګرو، دا کومه اولي لوحه تاسو چې ګورئ، البته تاسو ته دا خبره وکړم چې فرانسوي درس هماسې د انګلیش درس په شانتې د چپ غاړې نه شروع کیږي. لکه زموږ تاسو د ژبې په شانتې د ښي خوا نه به درس نه وایو، چپ خوا نه به شروع وکړو. نو دلته هم زه د چپ خوا نه تاسو ته شروع کوم. دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دلته لیکلې ده پوست سکیور. دا کوم ځای ته ویل کیږي؟ دا هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته اولیه کومکونه وي. اولیه کومکونو نه مطلب دا ده چې که چیرې تاسو په یو ځای کې ټکر کوئ یا مثال د خبرې موټر ته یو څه حادثه کیږي یا هر څه امکانات شته، تاسو زخمی کیږئ او زر تر زره تاسو یو څه ضرورت لرئ. د مثال په طور تاسو سره یو مسافر ناست ده، هغه باندې د قلب حمله راځي، نو تاسو زر تر زره به د پوست د سکیور یا اولیه کومکونو ځای ته ځان رسوئ. همداشانتې که چیرې یو څوک تاسو سره په موټر کې ناست ده، ناڅاپه د هغه مثال د قلب مثال مې تاسو ته وویلې، داسې نور تکلیفونه ده چې میرګی یې نیسي یا مثال د خبرې بېهوشه کیږي، نو تاسو به زر تر زره څه کوئ؟ دا علامه چې ګورئ دا پوست د سکیور، مطلب دا ده چې اولیه کومکونه، نو اولیه کومکونه دلته موجود ده. همداشانتې تاسو په موټر کې ناست یاستئ، مثال د خبرې تاسو څه کوئ، یو څه در سره ده یا لوبې کوئ یا خپل ګوته پرې کوئ او ډېر شدید وینه دې ځي، نو تاسو به څه کوئ؟ زر تر زره دې ځای ته ځان رسوئ. هلته بنداژ هم شته، هلته پلستر چې ورته وایي د وینې د درولو لپاره هغه هم شته، د ګاز ټوټې هم شته. نو دا صرف د هغه موضوع لپاره ده. خدای دې وکړي چې تاسو په دې موضوع ښه پوه شوي اوسئ. د هغې نه دا کوم دوهم تصویر چې تاسو ګورئ دا بل سرویس ده. دا کومه سرویس تاسو ته وړاندې کوي؟ پوست د اپل دورژانس.
اوس که چیرې تاسو په یو تونل کې روان یاستئ او په دغه تونل کې یو حادثه کیږي، یا اور اخلي یو موټر، یا یو موټر ته یو څه صدمه مخکې کیږي، یا یو څوک په موټر وهي، یا یو حیوان تاسو په یو موټر وهي او ستاسو موټر د حیوان د وهلو سره ټکر کوي د دیوالو سره یا یو څه یا بل څه، یا مثال خبرې ستاسو موټر ناڅاپه درېږي او نور مخکې تلی نشي نور. دا خو تخنیکي کارونه ده، دا خو خامخا دا به په ځان منئ. نو هغه حالت کې ته بس دا لوحې ته به توجه کوئ، دا لوحه به پیدا کوئ. صحیح ده؟ دا ښه په مغزو کې وسپارئ او دا تاسو ته ډېر ګټور ده. د هغې نه بعد دا درېیمه لوحه چې تاسو ګورئ، کابین تلیفونیک پیبلیک. دا اوس هغه کابین، هغه ځای تاسو ته ښیي چې هلته پیبلیک ټلیفون ده. کابین نه مطلب دا ده چې غرفه ښیي. صحیح ده؟ غرفې نه مطلب دا ده چې تاسو پخوا وختو کې که چیرې لیدلي داسې غرفې به یې جوړوه که نه، لکه چارکنجه واړه اتاق به و، شیشه‌یي کړکیګانې به وي یا شیشه‌یي چارکنجه اتاق به و، د هغه په منځ کې هغه ټلیفوني هغه کوم لایندار ټلیفون چې و هغه به و، هغې ته به تلې ټلیفون کې به دې زنګ وهه. نو دا د هغه علامه ده. د هغه پسې دا کوم آی چې تاسو ګورئ دا څه مطلب ده؟ انفارماسیون ریلیټیو او سرویس او اکټیویټي توریستیک. د خپل آی مطلب انفارمیشن ورکوي. صحیح ده؟ نو دلته بیا هم لاندې درته لیکلی ده چې هغه معلومات چې هغه اړه لري د توریستیک فعالیتونو ته. توریستیک اوس توریست باندې خو په خپله تاسو ښه پوهېږئ. اوس شکر دی زموږ هموطنوال یورپ هم وکته، په فرانسه کې یاستئ، په دې باندې ښه پوهېږئ. توریست هغه چاته ویل کېږي چې یو څوک یو ځای ته چکر ته ځي یا یو ځای ته ځي چې هغه هلته د لکه سیلاني چې موږ تاسو ورته په پښتو کې په اسانه کلمه ورته وایو که نه. نو هغه سیلانیان چې که چیرې غواړي د چا نه معلومات وغواړي د خپل د چکر په باره کې، د خپل سیل په باره کې، نو کوم ځای کې چې دی دغه آی علامه ګوري دی دې لاړ سي. یا ته که چیرې ته چېرته ځې او داسې علامه ګورې د چکر دپاره تللی، نو دلته کولی شي چې خپل معلومات لاسته راوړئ چې په کوم طرف لاړ سئ، کوم طرف لاړ نه سئ، کوم لاره صحیح ده او کومه صحیح نه ده. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه آخري لوحه چې تاسو په دې لیکه کې ګورئ، تیغه د کمپاین پورتانت. ډېره ساده خبره یې کړې ده. وایي هغه خاوره یا هغه ځمکه د کمپاین او د خیمې دپاره. دلته وګوره تاسو د خیمې شکل یې هم په دغه څلورضلعي یا په دغه چارکنجه لوحه کې تاسو ته رسم کړی. نو د دې نه مطلب دا ده چې دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا هغه ساحه ده، هغه محدوده ساحه ده چې په دې کې تاسو کمپاین کولی شئ. کمپینګ باندې خو اوس پوهېږئ. کمپینګ هغه ته ویل کېږي چې تاسو مثال د خبرې ملګرو سره دوستانو سره یو ځای کېږئ، هلکه زه چې ځو یو ځای ته چکر، نو تاسو به ځان سره خیمې هم اخلئ، خوراک هم اخلئ، پوښاک هم یو اندازه اخلئ، څه ګاز ماز ډبه و دا شیان ځان سره اخلئ، هلته ځئ یو 5 ورځې یا 3 ورځې یا 2 ورځو دپاره پاتې کېږئ. نو دا د هغه ساحې دپاره. که چیرې تاسو دا لوحه ګورئ نو دغه لوحه مخصوص تاسو د کمپینګ دپاره ده. تاسو کولی شئ چې دلته تم شئ د 1 ورځ 5 ورځې. هغه نو بیا هماغه محیط ته فرق کوي، هماغه حالت ته فرق کوي چې ته څو ورځې دلته اجازه لرې یا زیات اجازه لرې یا کم اجازه لرې، هغه نو هماغه ځایه پورې اړه لري. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې لوحه هم پوه شوي اوسئ. زه به دا تصویر لږ نور هم غټ کړم تاسو ته. تاسو اوس دا کوم لوحه چې اوس ګورئ، تیغه د کمپاین pour caravane et autocaravane. ښه ملګرو، اوس دې خبرې ته متوجه شئ، وایي دا هغه ځمکه ده چې کمپاین دپاره او د کاروان دپاره او یا د اوتو کاروان دپاره استفاده کیږي.
اوس به تاسو سوال دا کوئ چې د اوتو کاروان یا کاروان څه ته ویل کیږي. کاروان هغه موټرو ته ویل کیږي، هغه موټرې دي چې هغه منځ کې وطاق لري، تشناب لري، حمام لري، اشپزخانه لري، د ویده کېدو ځای لري. هغې ته اوتو کاروان وایي ښه. او هغه کاروان هغه ته ویل کیږي چې صرف داسې لکه تاسو به په وطن کې ټیکټر هم کتلی که نه، البته ټیکټر چې دا خو صرف د بار چلولو دپاره و، یا مثال د خبرې د خاورې وړلو راوړلو دپاره، د ساختماني دپاره استفاده کېدو. خو دا چې ده داسې وطاق ده، دکې هم ځینې سهولتونه ده، مثال د ویده کېدو ځای ده، د کېدای شي تشناب ولري، کېدای شي او داسې نور شیان پکې وي. نو دته کاروان او یا اوتو کاروان، که چیرې تاسو دا لوحه ګورئ، د دې نه مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ چې کمپینګ وکئ د څه سره؟ د کاروان سره او یا د اوتو کاروان سره. سمه ده؟ د هغه پسې د ښي غاړې ته کوم بل لوحه چې تاسو ګورئ، دا تیغه د کمپاین پختان کاروان ای اوتو کاروان. بخښنه غواړم. تاسو اوس دا کوم لوحې ته چې ګورئ، دا لوحه د ده سره لږ څه فرق لري. که چیرې تاسو ځان ته دا لوحه ګورئ، دلته به صرف تاسو کاروان او اوتو کاروان نه استفاده کوی شئ. خو په دې بل لوحه کې تاسو خیمه هم جوړوی شئ، خیمه هم وهی شئ. مطلب دا ده که چیرې تاسو داسې یو ځای ته ځئ او دا علامه مثال کاروان عکس یې پې او داسې د خیمې عکس یې، نو ته دلته اجازه لرې چې هم د کاروان نه استفاده وکړې، او که چیرې تا سره کاروان نه یې، په موټر کې خپل شخصي موټر کې او تا سره خیمه ده، نو ته خپل خیمه هلته تړی شي او د هغه لاندې خپل کمپاین کوی شي. مطلب دا ده د هغه لاندې ته تم کېدی شي د څو ورځو دپاره. خو په دې لوحه کې ته دا کوم لوحه چې د چپ غاړې ته ګورئ، په دې کې تاسو خیمه وهی نه شئ. ولې وهی نه شئ؟ ځکه چې دلته اجازه نشته، یا به هغه بیا هم لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې، نظر هغه حالت ته تغییر کوي، نظر موقعیت ته تغییر کوي. دا بیا د هماغه زمانې سره تاسو پوهیږئ چې هلکه دلته څه کوی شم څه نشم کوی. مطلب زما د دې خبرې نه مطلب دا ده، دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ، دا د کوم ستنې د پاسه چې اوسیږي، د هغه لاندې یو قانون لیکل شوی اوسیږي ښه. نو هغه قوانین کې به تاسو ته ښودل کېږي چې ته دا کار کوی شې، دا کار کوی نه شې. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه دواړو لوحو باندې ښه پوره سر خلاص شوی اوسي. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ، اوبرژ د جنس. دا اوبرژ د جنس څه شي ته ویل کېږي؟ دا وګورئ، اول تاسو ته دا تصویر په خپله دا ښیي چې دلته یو هوټل ده او داسې اوبرژ، زه فکر کوم چې ما تاسو ته تصویر اخیستی. هو، دا په ګوګل کې ګورئ، ما تاسو ته تصویر اخیستی، دته اوبرژ د جنس د شیانو ته ویل کېږي. که چیرې تاسو لیدلی یي، لکه زموږ تاسو د پښتو په ژبه کې ورته لیلیه وایي. صحیح ده؟ زموږ کوم دوستان، کوم ملګري چې ولایتو کې ژوند کړی یي، خصوصا د کونړ او کندهار او جلال آباد او د دې خلکو، نو که چیرې چا په خوشحال خان لیسه کې او یا د رحمان بابا په لیسه کې درس یې لوستی یي، هغه ځای کې موږ تاسو دا اوبرژ د جنس هم لرو ده. مطلب دا ده چې لیلیه هم لرو ده. نو لیلیه هغه ځای ته ویل کېږي چې داسې بسترې به یي پکې. تاسو ګورئ دې ته، داسې بسترې به یي، په یوه داسې ښه غټ سالون به یي، په هغه کې داسې بیل بیل بسترې به یي، لکه اردو یا نظامي سیستم. لاندې او بره دوه کسه به په یو بستره کې ځایېږي. او بس خلاصه خبره دا ده چې دغه حالت ته دته اوبرژ د جنس وایي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه موضوع ښه صحیح سر خلاص شوی اوسي. دا اوبرژ د جنس شوه. د دې پسې دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ، شامبر د هوټل او ګیت، دا تاسو ته څه ښیي؟ دا تاسو ته د هوټل اطاق ښیي. مطلب دا ده که چیرې تاسو په کوم ځای کې سړک تر غاړې روان یاستئ او داسې لوحه ګورئ، نو مطلب دا ده چې څو متره بعد، هماسې د پخوا په شانتې چې زه تاسو ته وایم، که ښار دننه یاستئ 50 متره او که د ښار نه د باندې یاستئ 150 متره بعد
تاسو به یو هوټل ګورئ چې هلته که تاسو دا کار کوی شئ چې اطاق واخلئ ځان ته. صحیح ده؟ نو دغه ته څه وایي؟ chambre d'hôtel او guide. صحیح شوه؟ دا آخري لوحه چې کوم تاسو ګورئ point de départ د itinéraire pédestre. دا اوس به تاسو ته د باره کې څه معلومات درکړم. ګورئ یو موږ تاسو مخکې درسو کې ولوسته چې هغه پیاده رو ده چې هغه د سړک نه تیریږي. صحیح ده؟ هغه پیتن ده. صحیح شو؟ پیتن لکه عام او معمول خلکو ته ویل کیږي چې زه یم، ته یې، هر څوک چې دا په روزمره ژوند کې د سړک نه دې غاړې ته هغه غاړې ته تیریږو، یا به سودا اخلو یا به خپل کاروبار پسې ګرځو، هغې ته پیتن وایي. خو دا ګوره point de départ د itinéraire pédestre دا د هغه خلکو دپاره ده چې هغه دوی د قدم وهلو سپورټ کوي. د قدم وهلو سپورټ داسې یو ماډل سپورټ ده چې هغه دوی کیدای شي تاسو به په فرانسه کې زیات لیدلی. که چیرې تاسو ځینې فوغې ته چکر ته تللی اوسئ، تاسو کولی شئ چې د بولون فوغې ته لاړ شئ، یا مثال داسې نور فوغې زیاتې دي هغه غاړو ته، یا سرجي فوغې ته لاړ شئ. هلته زیاتر د سپین ږیري یا سپین سرې دوی سره ګروپونه جوړوي، او دغه ګروپونو سره داسې د ګورئ د امسا د داسې اوسپنې امساګانې به وي دوی سره، دوه دانې په دواړو لاسو کې به وي، او کله چې دوی قدم وهي نو دوی په خاص طریقه سره د خپل لاسونه هم ورسره خوځوي. دغې ته دا لوحه استفاده کیږي. مطلب دا ده چې د دغه ساحې نه بعد دغه کس یا تاسو کوی شئ چې په دې طریقه یا د دغه څه ناڅه سرویس لاسته تاسو راوړئ. مثال د خبرې تاسو سره داسې امساګانې شته او تاسو داسې یو لوحه ولیده، تاسو کوی شئ چې په دغه ساحه کې داسې قدم وهل شروع کړئ او تاسو هم د دغه ساحې نه مستفید شئ یا استفاده وکړئ. د هغه پسې کوم لوحه چې تاسو ګورئ point de départ d'un circuit د سکي د فوند. دا هغه ساحه یا دغه هغه سرویس تاسو ته ښیي. امکان لري چې تاسو کوم غونډۍ د پاسه رسېدلی یاستئ یا د کوم غر د پاسه رسېدلی یاستئ او تاسو دا لوحه ولیده، نو دا مطلب دا ده چې تاسو د دغه ساحې نه کوی شئ چې سکي وکئ. سکي خو تاسو پوهیږئ هغه د یخ لوبې ته ویل کیږي چې د خپو لاندې د لرګیو تختک دی او داسې ستنې به دې په لاس کې وي یا داسې امساګانې به دې په لاس کې وي. موږ تاسو په ژبه کې به ورته ساده امسا به ووایم. صحیح ده؟ او تاسو کوی شئ چې د یخ او یا د واورې د پاسه لکه یخمالک چې ورته ویل کیږي، البته په دري کې به ورته ووایم، په پښتو کې ورته وبښئ نو خاص لغت ما څه ورته پیدا نه کړ. مقصد دا هغه لوبه ده چې د واورې د پاسه ته ځان ښویوي او یا یو خاصه لوبه ده. صحیح ده که نه؟ او یا سکي کوي. دا هغه ساحه تاسو ته ښیي. د هغې نه بعد کوم بل لوحه چې تاسو ګورئ emplacement pour پکنیک. دا اوس هغه ساحه ښیي چې تاسو دلته پکنیک کوی شئ. لکه تیرو لوحو کې ما تاسو ته ویلي چې یو کمپاین ده یو پکنیک ده. اوس کمپاین او پکنیک ترمنځ به څه فرق وي؟ کمپاین ده ته ویل کیږي چې تاسو یو ځای ته ځئ، خیمه وهئ یا کاروان تاسو سره وي، هلته تاسو د یو څو ورځو دپاره تم کیږئ او هلته خپل دغه 2-3 ورځې او شپې تیروئ. دا ته کمپاینګ وایي. خو پکنیک څه ته وایي؟ پکنیک ده ته وایي چې نن 5-6 ملګري سره یو ځای کیږو، موټر اخلو، خوراک اخلو، ځو په یو ځای کې قرار کینو، خوراک هم کوو، څښاک هم کوو، ډرنک هم کوو او بیا همداسې راځو. نو دا پکنیک شوه. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې ښه سر خلاص شوی اوسئ. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ ګر اوتو تغه. صحیح ده؟ تخه.
بخښنه غواړم تلفظ مې لږ چې اشتباه وکړه. دا وایي هغه ږغ ده چې هغلته تاسو د موټرو د ږغ کېدو ځای ده. پوه شوئ؟ نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل موټر یې د ټرین دپاره هلته ږغ کئ. لکه ږغ په خپله مطلب سټیشن ده که نه؟ لکه ږغ د نوغ یا داسې ږغ د لس داسې صحیح ده که نه؟ نو دا هغه ږغ ده چې هلته تاسو خپل موټر یې هم څه شی کوی شئ ږغ کوی شئ یا سټیشن کوی شئ یا مثال د خبرې تاسو پارک کوی شئ. دا اوس کوم چې تاسو ګورئ د ده خبره د دې لوحې مطلب دا ده چې پارکینګ سوسرویانس. سرویانس نه مطلب دا ده چې نظارت لاندې ده، د کتو لاندې ده یا د نظر لاندې ده. دا هغه پارکینګ ده چې هغه د کامرې د نظر لاندې ده. دا دومره خاص نور څه نه لري چې تاسو ته ووایم. دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا امباخ-کاغدغي. دا امباخ-کاغدغي دا هغه سرویس تاسو ته ښیي چې د دغې نه بعد تاسو ځینې سرویسونه لرئ، ځینې شیان لرئ چې تاسو هلته لکه پیاده کیږئ. پیاده نه مطلب دا ده چې که چیرې لکه مخکې درسو کې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دلته د موټر د خطا کېدو خطر و که نه، نو دلته دا ده چې د دې نه بعد کوی شي چې مثال تاسو سیند ته پلی شئ. مطلب دا ده که چیرې تاسو په موټر کې یاستئ او دا لوحه ولیده نو دلته کوی شئ چې تاسو سیند ته د کشتیو نه استفاده وکئ لاړ شئ یا بحر ته، یا همداسې که چیرې امکانات دي تاسو کوی شئ چې حتی ځینې ځایو کې خپل موټر هم په کشتۍ کې وخیژوئ او استفاده ترې وکئ. دا داسې ځای ته استفاده کیږي. د هغې نه وروسته دا کوم تصویر چې ګورئ دا خو فیمیل ده او دا میل ده یا فیمینن مسکولین. ټویلټ اوور او پیبلیک دا نو هغه تشنابونه ده چې د پیبلیک دپاره ده، مطلب د ټولو خلکو دپاره ده. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ دا د هندیکپې ده. انستالیسیون اکسیسیبل او پرسن ا موبیلیتی ریدوی. موبیلیتی ریدوی نه مطلب دا ده دا د هغه کسانو دپاره چې هغه په خلاصه طور هندیکپې ده. هندیکپې هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغه دوی معیوب وي، یا یې خپن وي یا یې لاس نه وي یا یې سترګه نه وي یا مثال شل وي یا ګوډ وي او یا داسې نور. صحیح ده؟ ده ته موبیلیتی ریدوی وایي. د هغه پسې دا کوم سرویس چې تاسو ګورئ دا کوم سرویس ده؟ پوست د دیستریبیوشن د کاربوغن. دا هغه پوست یا هغه ځای تاسو ته ښیي چې په هغه ځای کې تاسو کاربیغون په فرانسوي کې تیل ته ویل کیږي. تاسو دې ځای کې تیل اخیستی شئ. دا کوم لوحه چې اوس تاسو ګورئ دا هم پوست د دیستریبیوشن د کاربیغون اسیوران له ریویتلمان جی پی ال. بخښنه غواړم البته زما ډېر وخت کېږي چې زما فرانسوي نه لږ زرکی لرې شوی یم، تقریبا پوره کال شو چې زه اوس په امریکا کې ژوند کوم. دومره غږېدل مې بند شوی ده فرانسوي کې، ځینې تلفظونه که ما نه څه اشتباه وي زه تاسو نه بخښنه غواړم. نو دا هغه ځای تاسو ته ښیي چې په دې ځای کې تاسو تیل اخلئ او یا جی پی ال. جی معنا ګیس، پروپان، لیکوید، یعنی هغه پروپان ګاز. از تاسو ته که چیرې پام وي په زموږ وطن کې هم د وروستیو کلو کې ګازي موټرې جوړ شوی وې، په موټر کې به یې ګاز اچول بیا به یې ځغلول. نو دا امکان لري چې دلته تاسو ګاز هم واخلئ. د هغې نه وروسته د آخري لوحه چې تاسو ګورئ ریستوراسیون اوور 7/7. دا هغه رستورانټونه یا هغه ځای تاسو ته ښیي چې هغه ځای کې تاسو کوی شئ چې خوراک ته لاسرسي ولرئ 7/7. یا 7/7 مطلب دا ده 7 ورځې په 7 ورځو کې. مطلب دا ده چې 24 ساعته دا رستورانټ به وازي، که دا هر څه دا مکډونالي او یا دا ډومینوسي یا هر څه چې دا به دا ځای او دا د خوراک دپاره 24 ساعته
په هفته کې 7 ورځې به تاسو ته وازي. د هغې نه دا کوم لوحه چې د هغې نه بعد دا لوحه ده، او دا لوحه دا ده چې هوټل او موټل اوور 7 jours sur 7. دا اوس تاسو به ووایئ چې هوټل خو هوټل شو، موټل یې څه شی شو؟ هوټل خو دا ده چې دغه منظم هوټلونه ده چې موږ تاسو روزمره هر ځای کې وینو. په دغه هوټلو کې ځینې ریسترکشنونه یي. مطلب دا ریسترکشن نه مطلب دا ده ځینې قیودات دي، ځینې قوانین یي. هغه قوانین او قیودات نه مطلب دا ده چې ته هلته سګرټ وهی نشې، ته هلته شراب څښلی نشې، یا مثال د خبرې ځینې شیان کولی نشې، ځینې خاص قوانین لري. صحیح ده؟ خو موټل چې ده، په موټل کې بیا ته ازاد یې. په موټل کې ته کولی شې چې سګرټ ووهې په اطاق منځ کې، د اطاق دننه ته کولی شې چې ډرنک وکړې او داسې نور. نو هوټل او موټل فرق دغلته و. دا وایي اوور 7 jours sur 7. دا به لکه دا به هوټل او یا موټل دا به وازي 7 ورځې په 7 ورځو کې. هماغه مطلب ده چې 24 ساعته په یو ورځ کې 24 ساعته او په هفته کې 7 ورځې دا هوټل به وازي. د هغې نه وروسته دا کوم ګیلاس د قهوې ګیلاس تاسو د پلیټ سره ګورئ، کافیتریا اوور 7 jours sur 7. دا هم کافیټریا ښیي تاسو ته چې هغه به وازي 7 ورځې په هفته کې 24 ساعته د ورځې. او فکر کوم چې دا آخري لوحه ده، امپلاسمنت د میز الو د امباراکسیون د لیژر. دا هغه ځای تاسو ته ښیي چې تاسو یا مثال که چیرې ځینې خلکو لیدلي که نه، هغه واړه کشتیګانو غونده چې خپو پورې تړي، هماسې د سکي په شان دی. د اوبو د پاسه دوی ځغاسته نه ویل کېږي ورته، لکه ځان ښویوي یا یوه لوبه کوي که نه، دا هغه ځای تاسو ته ښیي. نو دا د سرویس لوحې فکر کوم چې دلته پای ته ورسېدی. هو، دا د سرویس لوحې وې او ټول ټکی په ټکی دانه په دانه تاسو ته ما تشریح کړ. نو خدای دې وکړي چې دغه درس تاسو لږ خوښ شوی وي. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې دلته ګورو دا به د غیکسیون به هم نن تاسو ته ووایم. اوس له پانو د غیکسیون ده. ښه، دا اولنی لوحه چې تاسو ګورئ l'itinéraire important en autoroute. دا هغه ایتینیرر یا دا هغه لاره تاسو ته ښیي چې هغه څه شی ده، هغه اوتوروت ده. ایتینیرر هم مسیر ته وایي، مسیر باندې خو پوهیږئ، مسیر یعنی لاره، او اوتوروت د اوتوروت مطلب دا ده چې دا اوتوروت شوه. هر کوم ځای کې چې تاسو داسې لوحه ګورئ چې آبي رنګ ولري، هغه تاسو ته اوتوروت ښیي. بس دا په خپل مغزه کې وسپارئ. د هغه پسې دا کوم چې ګورئ په هغې یې پې لیکلی ده او دا شنه رنګ شاته ورکړل شوی ده او داسې هم د همدې په شانتې ده خو رنګ یې فرق کوي. دا itinéraire principal reliant des grandes agglomérations importantes. دا هغه لاره ښیي تاسو ته چې هغه په لکه ګراند اګلومراسیون هغه ځای ته ویل کېږي چې هغه ډېر زیات غټه ساحه یي او خلک پکې اوسېږي. نو دا هغه ځای کې استفاده کېږي. صحیح ده؟ لکه مثال تاسو ته ګوره دلته اوس پاریس یې پې لیکلی ده. نو دا پاري چې ده دا مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې دا یو ډېر غټ ښار ده که نه. تاسو به مانه ښه پوهېږئ، اوس تاسو په فرانسه کې ژوند کوئ چې پاریس ډېر غټ ښار ده. نو په دغه غټ ښار کې دا لوحې کېښودلو ځای صحیح ده. یا همداسې که چیرې تاسو کوم بل ښار ته ځئ، مثال تاسو لیل ته رسېږئ، داسې یو لوحه ګورئ، مطلب دا ده چې دا لیل تاسو ته ښیي. که چیرې مثال تاسو تولوس ته ځئ نو دا به تولوس تاسو ته ښیي. دا شانتې. د هغې نه وروسته دا کومه آخري لوحه چې تاسو ګورئ itinéraire secondaire ainsi que les localités le plus proche. اوس د دې مطلب باندې ځان پوه کړئ. دا هغه لکه بیک اپ لاره ورته ووایم، یا مثال د خبرې هغه دوهمي لاره
صحیح ده. کوم چې هغه لږ نږدې تاسو ته ښیي. لکه مطلب زه به تاسو په ساده خبرو پوه کړم. که چیرې تاسو د پاریس نه روانېږئ تولوز ته ځئ، یو خو اتوغوت به اخلئ، اتوغوت به لږ مثال تاسو په 2 ساعتو کې رسوي. خو داسې یو بل لاره کله داسې لنډه لاره یې په کوڅو کې مثال په 1.5 ساعت کې رسېږي، نو دا به هغلته استفاده کېږي. خدای دې وکړي چې تاسو ښه پوه شوي اوسئ په دې خبره. یا به زه تاسو ته بل مثال درکړم. که چیرې تاسو د پاریس نه روانېږئ او کوم ځای ته ځئ، توغفل ته ځئ، د هر ځای کې چې ستاسو ادرس ده. که چیرې تاسو په عمومي سړکونو کې لاړ شئ، نو هغه به لږ لرې وي. او داسې که چیرې یو لنډه لاره وي چې هغه کې ستاسو هغه د لارې د تلو مسافه کمیږي او ژر رسیږئ، تاسو به داسې یو لوحه وګورئ. البته دا لوحې چې دي دا ټول د موټرو پورې اړه لري. که چیرې ته په خپو روان اوسېږې دا لوحو سره ستاسو کار نه وي. نو دا د دایرکسیون یا د رهنمایي کولو لوحې وي. فکر کوم چې زموږ درس نه یو بل هم پاتې ده. بیا هم تاسو دلته ګورئ دا ځینې نور څه معلومات دي دلته. تاسو ته دلته ښودلی ده چې le bleu qui indique un itinéraire autoroutier. دا په اول خط کې تاسو ته ښودلی ده چې هر کوم ځای کې چې تاسو آبي رنګ ګورئ هغه تاسو ته څه ښیي؟ اتوغوت ښیي. که چیرې تاسو شنه رنګ ګورئ هغه څه ښیي؟ itinéraire reliant le grande ville. ګوره ما کومه څه چې مخکې تاسو ته وویلې، کوم ځای کې تاسو شنه رنګ ګورئ هغه تاسو ته غټ غټ ښارونه ښیي، لکه پاریس، تولوز او داسې نور. le blanche qui indique un itinéraire local. نو که چیرې تاسو داسې سپین رنګ ګورئ، دا وینئ دا سپین رنګ، دا به دا وي. دا چې شی ښیي تاسو ته، دا تاسو ته یوه لوکل لاره ښیي. لوکل لاره لکه مخکې چې ما تاسو ته ځینې مثالونه کې ویلې. صحیح ده؟ le jaune qui indique un itinéraire temporaire comme expliqué précédemment. هغه لارې تاسو ته ښیي چې هغه temporary مطلب دا ده چې موقتي د یو څه مودې دپاره یې، همیشه دپاره نه وي، لکه چې مخکې درسو کې تاسو ته ښودل شوی ده. صحیح ده؟ یا دلته داسې le marron qui indique un site touristique ou un lieu dit. اوس مغون پاتې شوه. صحیح ده که نه؟ مغون کوم رنګ ته ویل کېږي؟ مغون نسواري رنګ ته ویل کېږي. دا وایي تاسو ته چې شی ښیي؟ دا توریستیک ځای ښیي. صحیح ده؟ دا هغه ځای ښیي چې هغه ځای کې یو سایټ د تورست ده، چې هغه ځای کې تاسو د چکر او یا د سیاحت دپاره تللی شئ. نو دوستانو دلته فکر کوم چې زموږ تاسو لوحې پای ته ورسېدو. بیا هم داسې لږ نور هم ښکته ځو. بیا دوستانو لکه پخوا په شانتې زه همیشه تاسو ته وایم، تاسو کولی شئ چې زه څه مارکیټینګ دوی ته نه کوم، خو زه تاسو د ښه والي لپاره وایم. تاسو کولی شئ چې دغه دې سایټ د اورنیکر سایټ ګورئ، اورنیکر دې سایټ ته لاړ شئ او د 15 روپو په مقابل کې د یو کال دپاره ګورئ دلته لیکلی ده 5 euros 4,99 euros par an. تاسو کولی شئ چې دلته تاسو سبسکرپشن واخلئ د 15 روپو په مقابل کې. 15 یورو په مقابل کې تاسو د پوره کال لپاره لاسرسي لرئ د کود لغو دپاره، د پرمې د کاندوی دپاره، د اسورانس اوتو وبخښئ دوی دپاره نه، خو صرف کود لغو دپاره. دلته لیکلی je m'inscris gratuitement. دا مفته نه ده، دا خالي لیکلی چې gratuitement، خو لیکن تاسو نه به دا 15 روپۍ خامخا غواړي. نو تاسو کولی شئ چې دلته ځان ته نوملیکنه وکئ او بیا دلته کنیکسیون ته لاړ شئ، تاسو خپل سایټ ته دننه شئ. او همداسې چې زه دا نور د ویډیوګانو تاسو سره کار کوم د نورو سوالونو په اړه، هماسې تاسو کولی شئ چې هغه سایټ ته لاړ شئ او هر سوال، هر موضوع هلته تاسو ما سره که چیرې کار کوئ، زه به تاسو سره په پښتو کې یا په دري کې زه به تاسو ټکی په ټکی پې پوه کوم. خو تاسو هم په خپله کولی شئ چې هلته سوالونو سره کار وکئ، او زه مطمئن یم چې تاسو یو کال کار په دې وکئ، نو انشاءالله خامخا به تاسو خپل پغمې د کاندوی لاسته راوړی شئ. نو د 15 روپو په مقابل کې چې تاسو یو څه لاسته راوړئ دا ډیره غټه خبره ده. نو بیا هم دوستانو د دې نه بعد
دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ لکه تېرو درسو کې ما تاسو ته ویلي وو چې دا څه شی ښیي؟ دا پښیوغتي ښیي. پښیوغتي یعنې حق اولیت ښیي. ګورئ غوت پښیوغتیغ. دا هغه لوحه ده چې تاسو ته په کوم سرک ولیده، تاسو ته په کوم سرک میلاو شو، مطلب دا ده چې تاسو په هغه سرک یاستئ چې حق اولیت به د دې سرک وي. که چیرې بیا تاسو دا وګورئ لپنو د پښیوغتي punctuel. دا اوس تاسو ته څه ښیي؟ Il indique un usager que le prioritaire est valable uniquement pour la prochaine intersection. ګورئ دلته فرق د دې دواړو لوحو ترمنځ څه شی ده؟ زه به تاسو په دې پوهیږم. که چیرې تاسو دا لوحه په کوم ځای کې ګورئ نو مطلب دا ده چې په دغه سرک کې تاسو حق اولیت لرئ تر هغه حده پورې، تر هغه ځای پورې چې د دې د پاسه داسې یو خط کش شوی اوسي. صحیح شوه؟ خو که چیرې تاسو دا ګورئ دا پښیوغتي punctual، مطلب دا ده چې په دغه راتلونکی څلور لارې یا درې لارې کې تاسو حق اولیت لرئ، د هغې نه بعد نه لرئ، یا هغه بیا هماغه موده او هماغه زمان او هماغه وخت سره فرق کوي. امکان لري چې بیا تاسو دا شی داسې علامه وګورئ، امکان لري چې ویې نه ګورئ، نو هلته بیا دا سره فرق کوي. خو د ساده طریقه یا د ساده ژبو په طریقه زه به تاسو ته ووایم چې دا په ټول سرک کې تر څو چې ختم شوی نه وي ده کې حق اولیت ستا ده. خو په دې کې دا ده چې که چیرې ته د دغه په دا کوم سرک کې چې دا اوس ته روانې او کوم څلور لارې اول څلور لارې چې ستا مخې ته راغی په دې کې حق اولیت لري، د هغې نه بعد امکان لري چې ونه لري. بس دا خبره ده. د هغې نه وروسته لپنو سټاپ. دا د سټاپ علامه ده یا د سټاپ لوحه ده. دا څه شی کوي؟ دا هغه ځای کې تاسو استفاده کوئ چې هغه ځای کې د ترافیک اشارې نه وي، د ترافیک چراغونه دې نه وي. نو تاسو کله هم چې دا لوحه ګورئ نو د سرک د پاسه به یو سپین لیکه هم ګورئ. صحیح ده؟ نو د دې دواړو نه مطلب دا ده چې ته به خامخا دې ځای کې خپل موټر به دروې. مطلب دا ده چې موټر به د حرکت نه پاتې کېږي، مکمل موټر به دې درېږي. یا وارې د خپل سر به مکمل کږوې چپ اوږه ته، د چپ اوږې طرف ته، البته چپ لاس مکمل سرک چک کوئ یا ورېښې غاړې ته، با له هغې نه ته کوی شئ چې عمومي سرک ته ننوځئ. نو خدای دې وکړي چې په دغه موضوع ستاسو سر ښه خلاص شوی اوسي. د هغې نه وروسته لپنو سد لپساژ. دا هغه ده چې تاسو حق اولیت ورکوئ هغه خلکو ته چې هغه یا په چاره‌ایي کې اوسیږي یا په څلور لارې کې اوسیږي او یا داسې نور. دلته ګورئ سد لپساژ. دلته به زه تاسو ته لږ څه دا هم ولولمه. Distinguer les panneaux les prioritaires à droite qui obligent céder le passage aux usagers venant de droite. Le premier panneau. Le panneau obligeant à céder le passage à tous les usagers venant de droite comme de gauche. اوس په دې کې دا خبره درته وکړه په دغه اولنی سرچپه مثلث کې ګوره په دې کې داسې درته ویلې ده چې که چیرې ته یو سرک ته ننوځې په دغه سرک کې حق اولیت به د نورو خلکو وي. په دغه لوحه کې حق اولیت د ښي غاړه هم ده د چپ غاړه هم ده. هغه دوی که چیرې نه وي بیا ته کولی شې چې سرک ته ننوځې. صحیح شوه؟ او دا دویمه لوحه دا ده چې دا په 150 متره کې ته همدغه دغه حالت ته برابریږي. مطلب دا ده چې 150 متره بعد ته به خپل ښي غاړه او چپ غاړه هسې چک کوې چې موټر نه وي سرک ته ننوځه. د هغې نه وروسته دا کوم لوحه چې ګورئ دا ګوره دوستانو ما تاسو ته دا د مثلث درس دا د خطر علامې دي. دا مهرباني وکړئ څوک چې پرې نه پوهېږي ویډیو زموږ په چینل کې شته ویې لولئ ویې ګورئ.
دا ګورئ تاسو ته ښودلې ده چې le virage à droite commence de 200 mètres et la limitation vitesse 50 km/h commence à 200 mètres. مطلب دا شوخه که چیرې تاسو داسې یو لوحه ګورئ دا مثلث او لاندې داسې انتردکسیون ده دا اوس تاسو ته څه ښیي دا تاسو ته دا ښیي چې دلته خطر هم موجود ده سرعت به دې هم د 50 نه نه زیاتوي خو په څومره مترو کې لکه ما تاسو ته پخوا ویلي که چیرې ښار دننه یاستئ 50 متره او که چیرې ښار نه د باندې یاستئ 150 متره خو دلته بل ګوره کله کله زه چې تاسو ته وایم چې نظر ځینې قوانین ته فرق کوي دا اوس وګوره دا کوم لوحه چې تاسو ګورئ درې واړه لوحه د یو ستنې د پاسه ده نو مطلب دا ده چې دا خطر چې دلته تاسو ګورئ چې ښي غاړې ته تاویږئ دا 50 کیلومتره پر ساعت چې زیات به نه ځئ دا څو متره بعد به تاسو په ځان پلی کوئ 200 متره بعد دا د دې نه مطلب دا شی شوه نو خدای دې وکړي چې دې باندې هم ستاسو سرونه خلاص شوي اوسیږي دا البته ځان ته دا یو لوحه نه ده دا ټول لوحې چې تاسو ګورئ په روزمره ژوند کې دا همدغه شی ده ښه دوستانو دلته زموږ او تاسې درس پای ته ورسېدو او بیا هم تاسو ته ښه وخت غواړم ښه شېبې غواړم دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دوستانو سره شیر کړئ کوم سوال پیشنهاد انتقاد ستاسو په چوپړ کې یم او تاسو کولی شئ خیر دی زموږ غلطي واخلئ زموږ هر څه چې وي زه ستاسو د موټیویشن په هیله یم تاسو کولی شئ چې په هر حالت کې هر وخت د ما سره تماس کې شئ تاسو فقط کولی شئ چې کومنټ وکړئ زه به زر تر زره تاسو ته جواب برابروم نو تاسو په لوی خدای پاک سپارم او بیا تر آینده پورې خدای پامان